دوه ډېر تکړه غړي د پښتون ژغورنې غورځنګ اسماعیل مسعود او ډاکټر عبدالحی وزیر هغې په ضمانت سره خلاص شو د های کورټ نه، پېښور های کورټ نه. په دې باندې د سایبر کرایمز اکټ لاندې دغه مقدمه جوړه شوې وه، اف آی آر هغوی پرې کړی و. نو لاندې عدالت نه د هغې ضمانت ریجکټ شوی، خو های کورټ بیا دې ته پرون ضمانت ورکړه او نن د هغې رهایی وشوه. څو ملګري زموږ نوره شیراز مومند دی، کاکا شفیع ترین دی، اوس په خوزدار جیل کې دی. خو نوره زموږ ډېر ملګري داسې دي چې هغه اوسه پوره بندیان دي. څوک په ای ټي اے کې دي، د ترهګرۍ مقدمې په چا باندې کړي دي، څوک یې په 3 MPO کې درج کړي دي چې کوم د چا خلافي څه مقدمه نه وي، نو هغه مینټیننس اف پبلک آرډر د هغې چې کوم سیکشن 3 دی 3 MPO د هغې لاندې ډي سي هغه یوې میاشتې دپاره قید کړي، هغه بیا هغه قید یو هره میاشت پس هغه سیوا کوي. نو ډېر زموږ ملګري عارف وزیر، بلال مسعود او چې کوم دی هغه ملا بارام په کوم چې کوم په کوټه جیل کې دی، نو ملا طاهر، نور هم ډېر ملګري زموږ داسې دي چې هغه اوسه پوره په جیل کې دي، مختلف مقدمات دي هغې باندې. تاسو خپله څومره موده په جیل کې تېره شوله هغه د خړ کمر د پیښې نه وروستو، او هلته کې ستاسو سره څنګه سلوک وشو، تاسو هلته څنګه ساتلي وې، که په لنډو باندې د هغې یو څو خبرې شریکې کړي؟ مونږ خو چې څه کم یو څو ورځې کم 4 میاشتې ټولې تېرې کړې په جیل کې. پهله مونږ په یو کیس کې ورکړو سی ټي ډي ته په کسټډي باندې 8 ورځو لا. بیا هغې نه پس پېښور جیل ته ولږلو، 14 شپې مو هلته وکړې. بیا هغې نه پس بیا یو بل زموږ چې کله بندیان وو په دې دوران کې یو څو سپایانو، یو څو د فوج افسرانو باندې هلته حمله وشوه، یو بم دماکه وشوه، د هغې مقدمه یې بیا په موږ جوړه کړه. بیا 6 ورځو ته کسټډي ته ولګلو. اخر کې بیا موږ هریپور جیل ته ورغلو. په هریپور جیل کې کوم ځای چې دوی ترهګرو دپاره جوړ کړی و هغه ځای کې موږ ساتلي وو. خو مطلب چې څونه د دې وس کېدو چې مثال د زندان موږ دپاره سخت کړي، هر قسمه پابندي وه، د اخبار، د ریډیو، د ټي وي، او ملاقات هم په یو هفته کې یو ورځ و. هغه هم د خپل فیملی سره، خپل کور، مور، پلار، وروڼه، خویندې او بچیان چې کوم هغه اجازت و. نو قید چې هغې څونه سختولی شو، خو مطلب دا دی چې مونږ خو یې تاسو چې کوم خاندانونه دي، مور پلار دي یا وروڼه خویندې دي یا کورودانې دي د علي وزیر او ستاسو، نو هغې به راتلل ملاقاتونه به یې کوله، یا هغې څونه اندېښمن و هغې به څه ویل؟ نو مطلب انسان په ذاتي طور خو هر څه دپاره تیار وي، خو خامخا لکه د کور والا هغه شان دی. خو بیا هم هغې د ډېر حوصلې او د استقامت نه کار اخیستی دی. هغې به راتلل هر هفته، ملاقاتونه به هم کېدل، ټول کور والا به راتلل. اوس ستاسو مبارزه چې کومه روانه ده، ستاسو یو څو مطالبې دي چې زیاتې پکې د پوج سره د هغې دغه تعلق دی، تاسو اوس به مخکې څنګه دغه مبارزه وړئ؟ ګوره چې مونږ خو خپله مبارزه هم په هغه زوړ سوچ، په هغه زوړ فکر، په هغه زوړ بیانیه باندې جاري ساتلی ده. د کم ورځ نه چې مونږ د جیل نه بهر راوتي یو، وزیرستان ته لاړو، ټول وزیرستان نه راووتو، او هلته مې همدغه بیانیه وه. مونږ د خاورې د ژغورنې قسم خوړلی دی، د دې دپاره مونږ میدان ته راوتي یو. نو په دې کې که څنګه به که جیلونه راځي، که زندانونه راځي، که ټوپک راځي، که ګولۍ راځي، مونږ هر قسم حالاتو ته مخکې هم تیار یو، اوس هم تیار یو. د خپل وطن د تحفظ زمونږ سوچ دی، فکر دی، دا مې سیاست دی، او غوښتنه مونږ د امن کوو او د ښه ژوند کوو، د عزت ژوند کوو، د ملک د قانون او د آئین چې کوم دی په هغې کې چې کوم حقوق مونږ ته د دې ملک آئین و قانون راکړي دي، د هغې مطالبه کوو.